السلام علیکم. وباسه دا جامې ټولې وباسه، هېڅ خبره نشته. څه نه دا ګریوانونه دي پنځه کلاوې، څه خبره ده؟ غلام نه شاته مې کو کمیس شاته دې کو نو ولې څه دې شاته کې؟ خو مخکې ته یې داسې کوه چې نه رانشي. نو بیا اوس څنګه ښې؟ نو تڼۍ وتړه که نه، نو ته څه کول غواړې؟ نو تړی خو نشته که نه. نو ته دې جامې ولې چې دا نه چا شلولي دا تڼۍ؟ چا سره دې جنګ کړی؟ نه نه دا فیکس دی فیکس دی. څنګه ښې؟ صاحب ستا دعاګانې دي. زه په خپل ژوند افسوس کوم. دا د غوا تصویر چا لګولی؟ ولی I miss you more. بیرته صحیح شو؟ نیټ صحیح شو بیرته؟ او صحیح شو. اوکې شو نیټ اوکې. تا له ګوره په پټه دې واده کړی، خدای اولادونه درکړي، د اولادونه دې سنبالوه. ما اولاد نه دی، سسټر مې د هغه تپوس کې لوټې خوري سنا لوټې خوري مې ما خورم. Why you confused? یاره دوستانو تاسو ودرېږئ، زه ته ما میوټ کړه، زه دې سره خبره کوم. ورور مې نه اوس دې ته ورور مې نه. دوستانو پلیز دا بې ځایه کمنټ مه کوئ. واده اورېده یار پلیز. انسان واده اورېده چې هر څومره بدې شي دغه شي 5 منټه وخت خو سره سړی تېروي. دا خو د سړي لور نه ده واده اورېده، خو بس مونږ خو به خپل ناکام کوو که نه. دا اوس شی دی. دې ته وګوره جینۍ په دې لوښي، خدای مې شاکر لو یو برو ولاکه په دې ډیزاین جینۍ، خدای مې دې ته وګوره لپټې سره څونه ښه ښکاري. تی په سر کا په سر کا. انسان جینۍ سره خپل عزت په خپل لاس کې دی، خو چې سنبالي کی دو خو په لاس کې ګرځي. دا وګوره څونه ښه. نو دې ته وګوره د لپټې سره ته څونه سرتور سر ناستې، چاته ځان شوکې نن نه پس په لپټې کې راځم. لپټې څه کې وادرې صحیح جامې اچوه. پلاستیکي جینۍ خبرې د نغوه کې د ځان سنبالوه بیا راځه. اوکې نه چې ته راشې وادرې ټوله لکان ماته وایي ټیکي ټې کټ کې شی دي. نو ما څه کړي دي؟ هغه کله نه چې پارټي ته تللی یم هغه ورځ نه وایي کټ. نو ته پارټي ته ولې تللی؟ نو انوایټ راغلی و که نه. یا جینۍ خورم که نه ورشه ووایه خورم. شاکر لوي برو. دوستانو ما ته هم ډېره انوایټ راځي، خو زه لا نړم. جینکو ته انوایټ یې ځکه راځي دا زندګۍ کې نه وم تللی، ما ته ډېر انوایټس راغلي وو، خو دې پهله زه هسې بس لاړم. فرینډس مې تللي وو که نه، ځکه هغوی سره لاړم. انساني ته چې لایف راتللی، خو دې جینکو ته نصیحت کوه که نه. جینکۍ دې ټولې بې لارې دي، دا اوږده شی دي. والله لپټه په سره قسم د لپټې سره ښه ښکاري، یقیني درته. نه بس په لپټې کې راځم. ښایسته لپټې ځان ته ول لپټه په سر کوه بیا ډېره ښه ښکاري. زم سبا ځان ته نیو لپټې راوړم. دوستانو دوبۍ کې ولا ما ځانله جامې راغوښتې دي انشاءالله تعالی. دوبۍ کې څوک دي دوستان؟ دوبۍ کې یو خیاط واده اورېده، زنګ مې ورته ویلم الولي الله مې جامې راولېږه. هغې ډېرې ښایسته جامې هم ګنډلې. ولا دوستانو لږ صبر وکئ، په دې جینۍ غول وکم یاره، لږ صبر وکئ. که اوس د ریکویسټ نالې وادرې په زړه کې بیا څه راشي چې ولي الله لوی خبرې کوي، دا کوي هغه کوي. وادرې د مخکې مو سره لایف راتللو. پلیز د یو انسان په بدو باندې وادرې د مه خوشحاله کېږي. د انسان سل بد مه را یادوئ، یو ښې را یادوئ. کټ کې شی دي.
هغې دونه لینزونه لګولي دي پټۍ په سر کړې وادرې د خوا درې په څه خاطر باندې ولې ولاته که نه تا ته ما ته آفرین الله نو الله دا جنۍ چې ناز وکړي څونه بدې ښکاري داسې جنۍ خلک داسې ناز نه کوي د جنکو سره کښېنې ته د اجراګانو سره کښېناستلې د جنکو ناز بیلي ما په افغانستان کې یوې جنۍ ته کتلې که نه داسې راته وکتلې هغې راته څنګه کتلې خبرې داسې بیا راته د خپو نه ساره پورې وکتلې خو دا شی دی اوس خبرې ته غوږ کې د زما اواز درځي نو تا خپل اواز ولې میوټ کړی راځي شور دی که نه ما سره دا څوک دې سره خوا کېږي وربند کا علي وربند کا تا نو وینم بس جنۍ به داسې کوله ما بول چې دا څه ګریستي ورکړي دي پوزې له چې داسې چل کوئ ته د جنکو پېښې وکړه سټایلونه څنګه کوي یا بیا که تا ته څوک جنۍ وي هغه خو به زه دې هاتي ته چې دا شی ولګي هاتي ښه ښکاري خو لکه چیلۍ ته بیزې ته چې دا شی ولګي ډېر به دې ښکاري ولګوې لکه زه څنګه ښکارم زه پکې ځان ګورم که نه یار او هلته نه که نه دلته دا نوی دی ښه قرآن دا نوی دی دا لږ نوی دی دې تصویر والا اوسه په ما ښه ولی ما ته ټول راشي والله ما ته چې څومره 500 کسان راشي ټول وی ولی ویټ نو بیا زه ریکویسټ کوم زه نه پوهېږم دلته 500 کسان لیکي کټ زه نه پوهېږم چې تا کې څه داسې تکلیف دی دوستانو ولې سناکوکو راکړه غاړه راکړه راځه خو دقلته غولنه جنۍ دلته یې که نه سما ستا نکاح شوې چې ته ماله غاړه راکې خو دقلته خپل ژوند په خپله غر کې ناز وکړه نخره وکړه زه دوباره ووایه دا سړی د خپل ژوند په خپله غر کوي خپل دوباره ووایه غاړه راکړم نه در کوم داسې نه ده نه سړی نه در کوم نو چاله یې ورکې خبرې ته مې غوږ کېږدم طریقه درته یادوم ته د سړي لور نه یې که نه د کوره خامه درته ولې مه کوه پلیز تاسې خبرې مه کوه قسم دی دلته مې مور دی دا لایف ګوري سیاست وکړه سیاست مور دی مې دا لایف ګوري ورونه مې دا لایف ګوري پلیز ما سره دا خبرې خوند نه کوي زه خو یوه جینۍ یم داسې خبرې وکړه خلک به چې دا څونه د عزت کورنۍ نه ده شاته ډیټیل به خبر نه وي چې دوسې به یې ګندی ستا نه یادوم د نورې جینکو یادوم دا څوک چې دا خبرې کوي که نه خو چې دوسه یې وګوري شاته به ګندی خو چې دا دلته دا کار څوک کوي هغه د زړه نم صفای وادري هر څه صفای خو دا یو نیم بعد جینۍ چې دا خبره کوي که نه جانان